السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په خیر راغلی ستړي مشئ. زه یم نوید خان مامونځی. تاسو ګورئ د یوکه انګلیش چینل. نن موږ تاسو ته هغه مهمې جملې راوړي چې زموږ په عام وخت کې استعمالیږي، په کار راځي، تحقیقي او هغه هم درې الفاظو کې دي. نو ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو داسې نوې نوې ویډیوګانې در ورسیږي او مخکې ملګرو ته مو شیر کړئ چې هغې ته مو ورسیږي. او د ویډیو د کتو یو ملتیا مو یو نړۍ مننه. خوشحاله اوسئ. آباد اوسئ راته. It is too small. دا ډېر وړوکی دی. It is too small. Leave this. پرېږده دا. Leave this. Leave this room. دا کوټه پرېږده. Leave this room. We are happy. مونږ خوشحاله یو. We are happy. مونږ خوشحاله یو. What is this? دا څه دي. What is this? دا څه دي. Are you tired? آیا تاسو ستړي یئ؟ Are you tired? I am not tired. زه نه یم ستړی. I am not tired. زه نه یم ستړی. I am very busy. زه ډېر مصروف یم. I am very busy. زه ډېر مصروف یم. Eat slowly. په مزه خوره. Eat slowly. په مزه خوره. Eat faster. په تیزه خوره. Eat faster. په تیزه خوره. Eat something. څه ناڅه وخوره. Eat something. Eat something. I know. ما ته پته ده. I know. I don't know. ما ته پته نشته. I don't know. ما ته پته نشته. I understand. زه پوهیږم. I understand. Are you understand? آیا ته پوهیږې؟ Are you understand? It is too big. دا ډېر غټ دی. It is too big. Can you drive? آیا ته ګاډی چلولی شې؟ Can you drive? May I come in? آیا زه دننه درتلی شم؟ May I come in? آیا زه دننه درتلی شم؟ May I go out? آیا زه بهر تللی شم؟ May I go out? زه بهر تللی شم؟ دا وې د نن ورځې شل جملې وې او نورو جملو لپاره چې کوم دی بل کلاس ته تیار اوسئ او دا ځان سره سکرین شوټ کړئ، ځان سره چې کوم دی وایئ، په هر ځای کې وایئ. انګلیش هله زده کېږي چې تاسو یو ټکي زده کړئ خو چې هغه بار بار کم سے کم 10 ځله ځان سره ووایئ او په جهر یې ووایئ، نور څه هم ووایئ. نو ستاسو په ژبه واوړېږي. دغه طریقه باندې کوم تاسو ته به انګلیش زده کېږي. دغه یوه طریقې ده. که تاسو یاد کو ځان سره مو خپې کېښودو نو هېڅکله تاسو خپله انګلیش نه زده کېږي، نه کوم دی په ژبه چې یاد یې کړئ نو ویلی بیا نه شئ، د ویلو توان بیا نه لرئ. نو امید دی چې تاسو به چې کوم دی ځان سره په ورځ کې هر یو جمله 10 ځله وایئ او نور ته هم کوم دی ورښایئ، ماشومانو ته هغه تاسې وایئ. ځان سره غږېږئ. تعلیم علم زده کول تعلیم سکول شرط نه دی. نن سبا سوشل میډیا دور دی، په هر ځای کې تا ته تعلیم حاصلېږي، هر ځای ته تعلیم میلاویږي. کوشش پکار دی، محنت پکار دی. تاسو دلته نه ښه په اسانۍ سره انګلیش زده کولی شئ. ډېره مننه ورونو کتلو.